رئیس ترانه و ترانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور طی سفرش به ولایت غزنی با شاعران و ادیبان این ولایت دیدار کرده و در رابطه با فرمان امیرالمؤمنین حفظه الله نسبت به شاعران و نشست‌های فرهنگی معلومات ارائه کرد. وی در سخنانش از شاعران خواست که در شعرهایشان در رابطه با اصلاحات در جامعه توجه بیشتر نمایند. تاسې شاعران، قلموال او ترانه‌ویونکي هغه خپل قلمونه په دغه مورد باندې وڅرخوي چې کوم د ټولنې ضرورت وي، چې هسې بېهوده او عبثیات څه په شعرونو کې راوړي، تر هغه دا ښه دي چې هغه د ټولنې ضرورتونه وي، لکه هغه ناوړه دودونه دي، هغه تعصبونه دي، لساني تعصبونه دي، او دغسې هغه قومي تعصبونه دي، ژبنیز او سمتي تعصبونه دي، چې دغه لړۍ نوره ختمه سي. شاعران څخه مې غوښتنه دا ده تر څو د دغه قانون چې اسلامي شریعت په چوکاټ کې دی د دې عملي چارې پیل کړي او د دې هغه څه ترسره نه کړي خدای نخواسته چې دغه قانون خلاف وي. در همین حال شاعران و نویسندگان در غزنی از فرمان زعیم امارت اسلامی حمایت کردند. امیرالمؤمنین ډېر ښه فرمان صادر کړی و، دی خپله عالم ده، د داسې فرمان صادر کړی و چې هغه ټول زموږ او د ځوانانو په ګټه و. زه له ډېره وخته راهیسې له کلونو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې کوښښ کوم چې د داسې ناوړه دودونو مخه ونیسو، د دې په اړه باندې لیکنې کوم. نو زه خپله ډېر ورنه خوښ یم د دې فرمان څخه. نو پوره کوښښ به کوو چې په لنډ وخت کې په نیمه میاشت کې دا فرمان مکمل تطبیق شي، ځکه دا زموږ د تاسو د امیر امر هم مکمل منل ده او د دې ریاست و د دې اړوند وزارت د دغه مهرنګي ده. در این فرمان 13 ماده‌ای از شاعران خواسته شده که در شعرهایشان کوشش نمایند تا اختلافات قومی را از بین برده و در رابطه با ارزش‌های اسلامی و اصلاح جامعه توجه نمایند.